زه درته یو حدیث ذکر کومه چې دا زړه م خوشحاله شي او دا تحفه وي صحیح نن دې درس ته. دا حدیث امام طبراني راوړی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ان من ورائکم ایام الصبر. صحابه کرامو ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی مخې ته ورځې را روانې دي د څه؟ د صبر. څه مطلب دی صبر ورځې؟ یعنی صبر به ډېر کول پکاري. المتمسک فیهن یومئذ وګو ته کېدې خوشحالۍ ته په دغه ورځو کې د صبر د ورځې فتنې چې به ډېرې شي او دا مسلې به ډېرې شي او بېدیني به عامه شي، په دغه ورځو کې چې څوک صبر وکړي او خپل دین راونیسي الله به له اجر ورکوي بمثل ما انتم علیه. څوک چې ستاسو لار راونیسي، یعنې چا چې د صحابه کرام لار راونیو د اجر د هغوی دپاره دی کاجر 50 منکم، لکه یو سړي چې عمل وکړو الله به له ستاسو د 50 عمره اجر ورکوي. یو کس عمل وکړو، یو عمل وکړو، اجر یې څومره دی؟ د 50 د صحابه کرامو د عمل اجر دی. هغو ته یا رسول الله د 50 د هغوی نه که زموږ نه؟ وی نه بل منکم تاسو کې. یو روایت کې راځي دا پسې د هغې نه مخکې شه اجر 50 شهیدا منکم. د دغه فتنو په دې دور کې او د صبر په دې ورځو کې چې چا صبر وکړو او لار د پیغمبر مضبوطه راونیوه الله به له د 50 شهیدانو صحابه کرامو اجر ورکوي. واوره 50 صحابه کرام شهیدان جعلنا الله منهم، الله دې موږ هم دغو کې شمار کړي. امام ابو داود امام ترمذي هغه حدیث داسې دی ان من ورائکم ایاما، مخې ته ورځې را روانې دي الصبر فیهن مثل القبض علی الجمر، په دغه ورځو کې دینداري کول او په دین باندې صبر کول سکروټه په لاس کې نیول دي. دا زموږ د ورځې ده دینداري ورب الکعبه سکروټه په لاس کې نیول دي، داسې ګران شوي دي. للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. فهغه ورځو کې په دین باندې عمل کوونکي لره ستاسو د 50 کسانو اجر امر اجر به میلاویږي. خوشحالي حدیث دی که نه دی؟ خو اهمه خبره پکې څه ده؟ الصبر. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی اسلام په اوله کې ناشنا و بیا به ناشنا شي. او زموږ دور دغه د اسلام ناشنا شوی په دې د اسلام په دې ناشناهۍ کې په دین باندې عمل کو دا ډېر ګران کار دی. او بیا ځوانان، زه پرون مو دې ملګرو ته لګیا او زه په مخه دا وایم زما د ځوانان انتهایي خوښې چې دینداري پکې ځکه چې یو دې ورځو ته وګوره، دې فتنو ته وګوره، دې نیټ ته وګوره، د زنانو ته وګوره کومې چې فحاشې زنانه دي، فحاشۍ ته وګوره، حرامو ته وګوره، خواهشاتو ته وګوره، او بیا سرې ځوانۍ ته وګوره، او بیا ښایست ته وګوره، او بیا طاقت ته وګوره. او د هر څه باوجود یو سړي ځان کنټرول کړی د الله عبادت کوي، دا سړی د تندي د ښکلولو لایق دی که نه؟ ښه نو په دې کې ټول په هره بندګۍ باندې صبر راغی، که هغه واجب دي، که هغه سنت ته کې د الله لارې ته دعوت کول، علم یې زده کول، خلکو ته ښه لار ښوول، د بدې نه منع کول، دا ټول پکې دننه راغلي. دویم قسم صبر څه دی؟ ځان د الله د نافرمانۍ نه صبرول. ځان د الله د نافرمانۍ نه صبرول. ګوره شیطان کوشش کوي چې تا راکاږي څه ته؟ د الله نافرمانۍ ته. ستا نفس هم تا دغې ته راکاږي. ان النفس لامارة بالسوء، نفس امر کوي انسان ته د ګناه د کولو. ښه نو دلته اوس څه ته ضرورت دی؟ صبر ته. یوسف علیه السلام خو ته یاد دی که چې چېرې کړی څنګه یې صبر کړی؟ زلیخې ورله داود ته څه ورکو؟ د زینا، او هغه ځان څه کو؟ ځان یې صبر کو.
څه ناشنا صبر و د هغه سره او ولې به ورسره نه وه پیغمبر. اوس ګوره ګناه ته ګوره، لکه مشهوره ګناه چې نن سبا کېږي نیټ ته ده، نیټ کې چې رقمې جاخېږي. اوس تا سره دا موبایل په لاس کې دی، صحیح شو، خوا او شا کې څوک په مخلوق کې نشته چې تا ویني. په دې کې چې ته یو بټن ووایې په دې کې هر څه راوړي، فلم، سندره، فحاشي، دمتوب، بېغیرتوب، ډلهتوب، دوستوب او داسې پسې ځه، هر شی به کې راوړي او ته ځوان یې او ستا خواهشات هم دي او بیا ته مسافر هم یې او بیا طاقت دې هم شتي او نیټ درسره هم شتي او هر څه شتي او ته دا وې چې زما رب معیني زه یې نشم کولی. دا څه غواړي؟ صبر غواړي. د دې هر څه نه ځان صبرول د ډېر ګران کار دی. دا څه دی؟ ګران کار دی. درې کسان قصه تاسو ته معلومه ده، هغه غار کې چې بند شي، معلومه ده که نه؟ نو هغه یو کس وی یا الله وی زما د تره لور وه او زه پرې ډېر مین وم، ډېر مین وم. نو هغې ما نه یو ورځ د پیسو مطالبه وکړه، څه ضرورت وي پیسو ته راغلی. نو یې ما ورته ویل دا به هله درکړم چې کله ته ما ته موقع راکړې تا سره د فحاشۍ د کولو. هغه پیسې وې ما هغې له پیدا کړې، کومې چې هغې غوښتلې وې چې علما ورکړې او زه کېناستم د هغې د څلورو اندامونو په منځ کې. دا کنایت دی د دې چې یعنې زه بلکل تیار شومه زنا ته. وی هغې ما ته وی چې یا عبدالله، ای د الله بنده، اتق الله، ویرېږه د الله نه. وی الله ستا د یرې نه د دقه ځینه راپاڅېدلی د لوی صبر غواړي او د غر امره صبر غواړي او د غر نه هم غټ صبر غواړي. ځواني او په دغه جنۍ مینې او موقع میلاو شوه او د خپو او د لاسونو منځ کې ورته ناستې او هغه تا منع کولی په زور نه شي او سړی د دقه ځینه راپاسي. دا څه غواړي؟ صبر غواړي. ډېرو کې خو دا صبر نشته چې دا فیسبوک داسې واړوي، یعنې جنۍ تصویر راغی، دا صبر پکې نشته چې دا واړوي، دا نشته. نو د جنۍ نه راپاسېده دا څومره اوچت صبر به غواړي که نه؟ معمولي صبر به غواړي؟ غټ صبر. ښه، یو ځای کې ته لګیا یې کار کې او ستا په شان نور خلک هم کار کوي، هغوی د میاشتې 15,000 ګټي، ته د میاشتې 1,000 ریاله ګټي، ځکه چې هغوی پکې حرام کوي. د دې 4,000 ریالو نه ځان صبرول دا ګران کار دی. فرق ته وګوره، 15,000 ګټي، ته 1,000 ګټي. ته چې 15 میاشتې کار وکړې ته د هغوی همره پیسې ګټي، هغوی ښه په ارام 15,000 ګټي. خو دا غټ صبر غواړي چې ته دغه 4,000 نه ځان صبر کړې او ځان ته دا خبره رایاده کړې چې الله معیني